چې دومره غریب وم چې ګنډلو له ایستنه نه وه بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه او غریبي داسې چې ازغیم په ازغي وباسم قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسم نن مې لیدل د یو مزدور د لاس څرمنه نه وه د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه درمانه تلې مې کدې ته واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه زه به د هر چا نه سیوا غږېدم هلکه تاڼې ماڼې مه وهئ خو غلي راته صرف کښېنئ ښه وایي زه به د هر چا نه سیوا غږېدم د محبت د حادثې نه وروستو د ځمکې غږ راځي زما نه راځي بسم الله الرحمن الرحیم یول خو ستاسو څخه ډېره مننه چې داسې په ادب باندې ناست شئ او منظم طریقې سره ناست شئ بیا د انجینیر مومن خان ډېره مننه او زمونږ هغه ته دا خواست چې دا یو مشاعره په میاشت کې خامخا دلته را جوړئ مونږ به انشاءالله په خپله خرچه راځو دلته شعر به ووایم درته نورې خبرې او بیا صدر پاتې دی هغه وی زه به یو 10 منټه خبرې کوم ما زه بس صحیح ده د جنتونو د کیسې نه مخکې د جنتونو د کیسې نه مخکې په ما نازل شه د توبې نه مخکې دار ایجاد شوی او قاتل لا نو دار ایجاد شوی او قاتل لا نو دا نلحق یوې نارې نه مخکې او متبرای کې را سره سنو ما سره ستا د حوالې نه مخکې او زما دا رنګ نه دی دا ډېر صفاو د محبت د حادثې نه متبرای کې را سره سنو ما سره ستا د حوالې نه مخکې او زما دا رنګ نه دی دا ډېر صفاو د محبت د حادثې نه مخکې او موده وشوه ستا تر ور نه یم ورغلی زه جنت ته په چکر نه یم ورغلی موده وشوه ستا تر ور نه یم ورغلی زه جنت ته په چکر نه یم ورغلی نه نه یاره ستا په سترګو کې به ورک شم دومره لرې په سفر نه یم ورغلی او د یو ښکلي نه مې کلکه غاړه تاو کړه زه په دومره ښه منظر نه وم ورغلی او یاره ژوند ته بې له تا نه ودرېدل لکه مونځ ته بې اذانه ودرېدل یاره ژوند ته بې له تا نه ودرېدل لکه مونځ ته بې اذانه ودرېدل د ځوانۍ غربت مثال لکه د کونډې ارمانونو ته حیرانه ودرېدل او محبت د ښکلو څه دی ته خبرې دښمنانو ته بې ځوانه ودرېدل یاره په اور باندې قدم اخلمه چې ستا په لور باندې قدم اخلمه په تشو کې ایږدمه لاسونه پاسم د زړه په زور باندې قدم اخلمه او لکه یوسف په میکوی ته غورځئ وړوکي رور باندې قدم اخلمه او سټې مات چې په کاته ورپسې نه وي یا به زبرګ وي یا به زړه ورپسې نه وي د نړۍ هر یو ناکام زما په څېر دی چا شیندلې به اوبه ورپسې نه وي او پښتون یار مې امامت کړی د دوه ژبو څوک ولاړ به په مانځه ورپسې نه وي او د امن غږ خو به پې بد راځي هغه د چا چې کاروبار جنګ دی دښمن ته نه پرېږدو یوازې وطن بیرته راوګرځېږه یار جنګ دی ګلمینې ځکه په وطن شهید شوم واده به بیا شي که نظار جنګ دی او نه نه زه نه رد کوم ولې د یار چرته کې زه چرته کنځلې د یار نه زه نه رد کوم ولې د یار چرته کې زه چرته کنځلې د یار خپل سپکاوی مې غنیمت وګڼو پخوا کې کېناستم غلی د یار او مینه کار نه دی د کمزر په خلکو سړی دې وغورځئ ښځلې د یار او دغسې شعرونه نور هم دي چې د ټولې زمانې ګرد مو مخونو باندې و د سا دارومدار چې مو لاسونو باندې و او زمونږ د پښتنو پکې خاطر و نه مدار خو ټول دارومدار یې زمونږ غرونو باندې و د لګېدلي زړه پیوند خراب شو د لګېدلي زړه پیوند خراب شو
خدایا زمانه خدا ژوند خراب شو څنګه د خلکو څه مزه نشته دی او که زمونږ د خولې خوند خراب شو او هغه چې و د تسبیحاتو پابند هغه سړی ستا په مړوند خراب شو او که نه وی خېټه یې د خور پیسه یې ښه ده هسې طوافونه د کعبې کوي او سخته د اوسي نه ده درمانه یار ستا کلي کې بل چا سره شپې کوي ژوند تیاره ده او رڼا راسره نشته ژوند تیاره ده او رڼا راسره نشته مینه ژوند دی خو د چا راسره نشته او یاره ستا د مخ ډیوه په لاس کې راکړه شپه د دښته د تابیا راسره نشته او دغه یو څه شعرونه نور دي چې څه په ستړو قدمونو کور ته راشم زه د کار نه په لاسونو کور ته راشم او سمه لاره کې میشته دوکاندارانو ستاسو یارې نه په غرونو کور ته راشم سید شاه وایي هغه ترې خلک زړونه وباسل غواړي وایي دا د مور هنر د ډېرو سختو کې غم او اندېښنې په کور کې نه ساتي او تللي خلک زړونه وباسل غواړي خلک جنازې په کور کې نه ساتي ته څه وایې شاهده انجینیر مومن خان ته دغه شعرونه ډالۍ کوم چې زما د زړه نه زما یار وباسي لکه تسبونه چې څوک تار وباسي بې حرمتي مې د زړه سله کوي څوک چې جومات ته ځي پیزار وباسي شاید څه شعرونه یادوي پته نه چې څه وایي خو زه به ورته ځه یو څه شعرونه دغه ډالۍ کوم چې ما نه د ما زړه تپوسونه کوي دا خلک څومره ګران سوالونه کوي او زه چې ادبار باندې خوړلی یم چا هغه 15 وخته منځونه کوي زما د هر ارمان قاتله جینۍ ناسته د لاس باندې ګلونه کوي او دا په وادو تړلی شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي ډېر مننه په ټول کار درمانه تلې مې کدی ته واپس راغلم دې خبره چې مور راته بخنه مشال شعرونو فرمایش وکړه چې دغه غزل چې دومره غریب وم چې ګنډلو له ایستنه نه وه بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه او غریبي داسې چې ازغیم په ازغي وباسم قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسم نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه درمانه تلې مې کدی ته واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه